السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو تاسو به زما تر شا دا خړ کور وینئ، دا خړ دیوالونه همدارنګه فی الحال خو دلته یخ دی، دلته پټیم شته، ځمکې هم شته دي، هر څه شته. ولې دغه اطرافو ته که موږ او تاسو نن سبا لاړ شو، دغه د هر دیوال شاته یو عجیبه قصې دي. دغه د هر کور کې دننه چې موږ دا خلکو غږو که نه، هر یو سره داسې غمونه دي. دلته دې بدبختې جګړې داسې دنګې ځوانۍ دې حد ته احتیاج کړی چې هغه بل څوک ونیسي، روانې کړي تر څو پورې هغه د کور نه ووځي لږ ذره بهر ته تفریح ته. د هغې له جملو څخه یو هم دغه ورور ما سره دلته ناست دی چې حامد جان دی، او پوهېږې د غیرت څخه دومره ډک انسان دی چې ما ته حتی نه غواړي چې کامرې ته خپل مخ ښکاره کړي، خو ولې مجبوریت ډېر بد شی دی. دا ورور ما ورسره رابطه کړې وه، خبرې مې ورسره شوې وې. زه هېڅکله هم چا نه دا مرسته نه غواړم چې ما ته یو څوک مرسته راکړي یا چا ته لاس ونیسم. ولې که دی په پښو باندې جوړ وی، دا داسې سرمشته ځوانان وو چې یو شبه حتی کیني نه، دی خپل کار روزګار هم کوی. سو هر څه چې دی مخته راتلل د خپل د یو مړۍ روزي پیدا کولو لپاره دی کول. خو ولې اوس دې ته محتاج دي چې دغه څوک دې ځای نه ونیسي او دی روان کړي، بوځي بهر ته یې وباسي او داسې ته یې بوځي، مسجد ته یې بوځي. دا ټول د دې بدبختې جګړې تاثیرات وو. الله دې زموږ په دې وطن کې نور داسې وخت نه راولي چې زموږ یو ښایسته ځوان دغه حالات ته رسي، زموږ یو مور زموږ خدای مکړه بوره شي، زموږ خویندې خدای مکړه کونډې شي، بچي مو یتیمان شي. الله دې دا حالات نه راولي. د ماته بختي مې قصه درته شروع کړه. ده راته ویل چې ماته یو زمینه د کار مساعده شي تر څو پورې 2 دانې ګلالي بچي دي، تر څو پورې هغې آینده خدای مکړه د دې حد ته رانیسي چې هغې چا ته لاس ونیسي. موږ هم دا فرض په ځان وګڼله چې تر څو پورې ځان راورسو دغه اطراف ته، او دې ورور لپاره به د دوکان یو ترتیب جوړو چې همدې کلي کې ورته دوکان جوړ کړو تر څو پورې آینده کې د خپلو بچیو ته یو مړۍ حلاله نفقه پیدا کړي. نو تاسو سره د دې ورور دا قصه ما شریکه کړه. داسې یو څو نفره شته، تقریبا 10 نفرو پورې سره یو ځای شي تر څو پورې موږ اقلا $10 ته د $10 باندې ته کوی سو غرفه هم جوړه کړو، ته کوی سو دوکان هم جوړ کړو، سودا هم ورته وخورو. دا به انشاءالله د دغه کم ارمان یا به پوره کړو. نو د دې په اساس باندې که تاسو غواړئ مرسته ورسره وکړئ او د دغه حامد ورور لپاره، نو واتساپ نمبر درته ښکاري، بیا زه راځم او در څو پورې درته غرفه کیدو، سودا وي، او دا به انشاءالله ورته وسپارو، موږ به تیزو، دی به هم خوشحاله، موږ به هم خوشحاله، تاسو هم خوشحاله. الله مو خوشحاله لرئ. چا وس نه وي ویډیو سره شریکه کړئ تر څو پورې ټولو مرسته کوونکو ورونو ته ورسي. ډېره مننه.